من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. داراتلون کی میاشت پا عربی که ذی الحجی میاشت ورتوی او زمون پختانه و تدلوی اختر میاشوی. دا ډیره مبارکه میاشته دی کې لومبی دا لس ورځې چې کومې راځي نو دا ډیرې د برکت ورځې دي. قرآن حکیم کې الله په قسم هم خوړلی دی والفجر وليال عشر والشفع والوتر. علماء کرام دلته لیکي چې اخیری لس ورځې د رمضان چې کم اخیری لس شپې ورځې دي هغه غوره دي او که دا لس ورځې غوره دي. نو بیا علما فیصله کوي چې هغه اخیری د رمضان شپې هغه غوره دي او د ورځو په حساب دا ورځې غوره دي. یعنې د کال په شپو کې د هغې لسو شپو نه غوره شپې نورې نشته ځکه هغې کې لیلة القدر ده. فضیلت یې د لیلة القدر دا قدر د شپې د وجې نه دی او دا لس چې دي نو د دې ورځې غوره دي د ټول کال د ورځو په نسبت ځکه دې کې ورځ د عرفې راغلی ده او د عرفې د ورځې نه غوره ورځ دا په ټول کال کې په نورو ورځو کې بهترینه ورځ ده. ورونو دې کې یو اهم عبادت دی چې هغې ته قرباني ویل کېږي او بل یو اهم عبادت تی چې هغې ته حج وایي د هغې تعلق هم ډېر ورځو شپو سره دی. حج کې لوی اعمال د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نه ثابت دي او قربانیم د ابراهیم علیه السلام لویه طریقه ده. ابراهیم علیه السلام ته ابو الانبیا ویل کېږي د ډېرو پیغمبرانو پلار او دا ابراهیم علیه السلام خدای پاک په قرآن حکیم کې د واقعه او د ذکر په 30 سورتونو کې خدای پاک د ذکر په 15 سورتونو کې خدای ذکر کړی دی. دا په 15 ځایونو کې 15 سورتونو کې خدای ذکر کړی دی او 30 ځای الله ذکر کړی دی. 30 کرته په 15 سورتونو کې الله د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کړی ده. زمونږ د ښکلي پیغمبر نیکه بلکې د ډېرو پیغمبرانو څومره انبیا او پیغمبران چې تیر شوي دي حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام حضرت اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام دا ټول د ابراهیم علیه السلام اولادو. ابراهیم علیه السلام په عراق کې یو خار بابل هغې کې پیدا شوی نن سبا چې ورته کوم عراق وایي دا ایران او عراق تقریبا یو حکومت. د دې علاقې چې کوم بادشاه و د هغه نمرود نومو او د قوم او د بادشاه به ټولو د بتانو عبادت کو بت پرست قوم بلکې د دې سرکاري او حکومتي مذهب هم بت پرستی وه لکه زموږ سرکاري مذهب دا اسلام دی اگر چې زمونږ دا خو په خولې یادوي خو بیا سرکاري مذهب زمونږ اسلام دی. دغه رنګې د نمرود او د هغه د بادشاه د خلکو سرکاري او حکومتي چې کم نظام
او کم د هغې خپل یو دینو نو هغه بت پرستی وه، بلکې نمرود د خدایه دعوه کړې وه. هغه به وی زه خدایم، لکه څنګه چې فرعون د خدایه دعوه کړې وه دارنګې نمرود هم کړې وه. خلکو به ورته سجدې لګولې او عبادت به یې وله کو، او دې نمرود واړه واړه بوتان په خپل شکل جوړ کړي، هغه قومونو له ورکړي، هر یو قوم د هغې نه ډیزاین به جوړه او خپل کور کې به یې ساته او هغې ته به یې سجدې لګولې. ابراهیم علیہ السلام متعلق قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، وی مونږ د ډېر مخکې نه دې لا ماشوم او راکوټ و چې دې له مونږ پړه کې هدایت اچولو، حق او باطل یې پېژنده، هدایت دې ته مونږ وایو هدایت 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 څه ته وایي؟ هدایت دې ته وایي چې په انسان کې یو صفت پیدا شي او د هغې په سبب دې حق او باطل پېژني. نو دله مونږ د ماشوموالي نه دا سوچ او فکر ورکړی، حق یم پېژنده او باطل یم پېژنده. او الله فرمای که څوک یو سوال دلته وکړي چې دا ولې ابراهیم علیه السلام له خدای دا شی ورکو، ای وکنا به عالمین. الله وی د ابراهیم علیه السلام وجود مونږ ته معلوم و چې دا پاک وجود دی، دله دا شی ورکول پکار دی. دی لا ماشوم و ابراهیم علیه السلام چې لږ غوندم دی پوه شو په خبر بالغ لا نه دی، نو مور سره ناستو، د مور نه ړومبې تپوس وکړه، وی من ربک، مور ستا خدای څوک دی، رب دی څوک دی؟ مور ورته وی ربی ابوک، وی زما رب ستا پلار دی، ځکه ماله چې رزق راکوي او روزي راکوي خو ستا پلار یې راکوي. ابراهیم علیه السلام هوښیارتوب ته وګوره کنه، وی من رب ابي، وی زما د پلار رب څوک دی؟ مور ورته وی ستا د پلار رب نمرود دی. وی ښه مور د نمرود رب څوک دی؟ مور ته څپېړه وویسته، وی چپ، هو ربنا الاعلی، دی خو زمونږ لوی خدای دی، د هغه متعلق ور چې کشو نه کړي. ابراهیم علیه السلام وی نه دا خبره دی غلطه ده، وی ربنا الله لا اله الا هو، وی رب زمونږ الله دی، هغه خدای چې د عبادت نه لایق هغه سره بل څوک شریک نشته. هو ربنا ورب کل شیء، وی دی زمونږ هم پروردگار دی او د هر څیز هم پروردگار، دا ټول کائنات او دا ټول مخلوق هغه پیدا کړي. بس ابراهیم علیه السلام به د بوتانو نفرت کو او یو ځای دعوت چلوه بل ځای دعوت چلوه، خلکو ته به وی چې ګورې رب زمونږ الله دی، زمونږ پالونکی، زمونږ پروردگار، زمونږ خالق، زمونږ مالک، زمونږ جوړونکی، زمونږ وجونکی، مونږ له هدایت راکوونکی دا الله پاک دی، دله په دې کارونو کې بل هېڅوک شریک نشته. پلار یې د بادشاه خاص سړی و. قرآن حکیم کې د پلار نوم آزر ذکر کړی دی، اذ قال ابراهیم لابیه آزرا. او د تاریخ په کتابونو کې تاریخ راځي، علما لیکي چې خپل نوم یې تاریخ و، ته الف ری خې، او آزر لقب، لکه یو سړي خپل نوم یې او لقب یې وي. دا د بادشاه خاص سړی و، د هغه د وجې نه به دته چا غږ نه کو ابراهیم علیه السلام، خو هر چاته به نصیحت کو. یو ځل بهر ووت، قوم نه تپوس وکړو، ستوری ښکارېده د شپې، وی دا ستوری څوک دی؟ وی دا هم ستاسو رب دی. هغې به ستورو کې چا به د ستورو عبادت کو، چا به د نور کو، چا به د سپومۍ کو. هغې وی او بلکل دا زمونږ رب دی. ناستو قوم ته نصیحت کو، دی کې رڼا را خطا شوه، د سار هغه ستوري غایب شي. وی څه شو ستاسو هغه خدای؟ وی خو پرېوته، او انی لا احب الآفلین، وی چې کم خدایان پروزي یو وخت کې رڼا وي او بل وخت کې نی امې نه دي پکار. بیا یو بل وخت کې یو قوم سره ناستو، هغه قوم چې هغې د سپومۍ عبادت کو، سپومۍ را ښکاره شوه. هغې قوم ته وی تاسو څه وایئ چې دا زمونږ رب دی، دا سپومۍ؟ هذا ربي. هغې ورته وی او دا زمونږ رب دی، وګوره که نه څومره ښایسته ښکلې رڼا کوي، دنیا ترې روښانه ده. غږ یې نه کو، نصیحت خبرې ترې کولې چې سپومۍ پرېوته او رڼا یې ختمه شوه.
وی انی لا احب الآفلین وی کم خدای چې رڼا یو وخت ورکوي او بل وخت کې نه ورکوي هغه مې نه دی پکار، هغه سره مې مینه نشته. سار وختي او بل قوم له ورغې کم قوم چې د انور عبادت کو. نور راوخت لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. نور راوخت هغې ته وی دا رب دی، هغې وی او هذا اکبر، دا خو ډېر لوی خدای دی، دې ټولو رڼا خو د دې نور نه حاصله شوې ده. چې ماښام شو بیا وله راغی وی خدای هم څه شو وی پرېوت، وی کم شی چې پرېوځي هغه خدای نه. دې قوم ته نصیحت کو په یو طریقه باندې، پلار ته نصیحت کړې، مور ته نصیحت کړې، قوم به ورسره مقابلې کولې. پلار یې بوتان جوړول، بلکې د بوتانو ډیزاینونه به یې جوړول، ډېر زیات ماهر و په دې کې. چې بوتان به یې جوړ کړل نو ابراهیم علیه السلام له به یې ورکړل، وی بچې دا 100 بازار کې خرڅ کا. مطلب به یې دا و چې له ده سره لږه مینه پیدا شي. نو چې پلار به یې لګیو بوت به یې جوړو، هغه سولې او سټک به ورسره و، په هغې به یې وله پوز او سترګې جوړو، دی به ورته خوا کې ناست و. نو چې هغه به هغه سویل له ټس ورکړه نو ده به سویل له دیکا ورکړه، چې دیکا به یې ورکړه هغه خوار به پې خواري کړې وه، پوزه به یې جوړده وله ټوله پوزه ماته کړه. نو بیا خو بوت بېکاره شي. نو پلار به ورپسې کوتک راواغې چوکه راواغې ده به ترې منډه کړه. وی زما هغه ټول بوت مې جوړو نو هغه دې راله ټول کار خراب کوې بابا. کوم بوت چې ته په لاسو خپلو لاسو جوړی، او کوم بوت چې زما د سوک نه ځان نشي بچ کولی، ځان له پوزه نشي بچ کولی، نو هغه ته تاسو څنګه سجدې کوئ عبادت وله کوئ. خو پلار به پې دا بوتان خرڅول چې دا ته 100 خرڅوه چې مینه دې پیدا شي. یو ځل وله پلار یو ډېر مزېدار ښکلي بوت ورک او هغې وله په دغه کې بند که په صندوق کې، وی بچې دا میلې له 100 بازار له دا خرڅ که په دومره پیسو. ابراهیم علیه السلام په اوږه که چې په اوږه که او د پلار د سترګو نه اخوا که نو ځمکې له یې راوویشت او خپه کې وله پړې واچو او پړې دې لاس کې نیولې او دې ته مخکې اوبه دې ځان پسې راښکه او اواز به یې کو من یشتریني من لا ينفعه ویضره. وی هغه شی به ما نه څوک والي چې فایده چاته نه رسوي او ضرر رسوي. فایده پکې نشته، ضرر پکې دا دی که ته اعزاز کې او سجدې ورته کوې نو خدای به درنه تپوس کوي. خلکو به زر هغه بوت راواغش، ای ابراهیم دا دې څه چلو که زمونږ خدای په ځمکه راکاږي. قمقل خلک د دې بوت پرستو نه، کم خلک چې بوتانو ته سجدې لګوي د دې نه قمقل خلک بل نشته، دا بېوقوف خلک دی. یو شی ته په خپلو لاسو جوړی، پوز او سترګې وله په خپله جوړی او بیا هم هغې ته رام رام کې چا نه باران غواړي او چا نه هوا غواړي او چا نه بچي غواړي، دا قمقل سړی وي. ابراهیم علیه السلام وی نه، زما رب هغه ذات دی چې هغه همیشه جمدی دی، هغه خلکو له ډوډۍ ورکوي، هو یطعموني ویسقین، ما له ډوډۍ راکوي، ما له اوبه راکوي، او که زما نه لاره غلطه شي نو ما ته ښکلې نیغه لاره م ښي. پلار بادشاه له لاړ نمرود له، بادشاه ته بادشاه سلامت زما یو زوی پیدا شوی دی ابراهیم او زمونږ د دین نه منکر دی، هغه وایي چې خدای یو دی. نو زه یې دله راولم که ته یې وجنې او که ته یې جیل کې اچې او که هر څه ورسره کې، هسې نه چې سبا پې ما راونیسي چې ستا بچي ولې دا خبرې کول. زه یې دله راولم چې ته ورسره څه کې کوه خو چې ما پې ګورې بادشاه سلامت راونه نیسي. ابراهیم علیه السلام نمرود ورته وی ته یې راوله، نصیحت به ورته وکړو، ټیک به شي، ماشوم دی. ابراهیم علیه السلام یې وله بوته چې یې بوته بادشاه ورته نصیحت شروع کړ چې ګوره زه ستا خدای یم او زه ستا رب یم، ما ومنه، په ما ایمان راوړه. ابراهیم علیه السلام ورته وی ښه ته زما رب یې؟ وی او. وی ستا نه مخکې رب څوک و؟ ستا د پلار رب څوک و؟ ستا د نیکه رب څوک و؟ تا له ډوډۍ څوک درکوي؟ ته چې ناجوړه شي چا ته چغې وی، ته چې بیمار شي چا نه حاجت غواړې، تا ته چې تکلیف جیر بس هغه پې ابراهیم علیه السلام چې خبرې راوسپړ د ټول بادشاه وزیران ورسره ناست و، دې ملامته شو خوار. هغه وی چېر دا خو رښتیا اوس که دا ټول خلک به هم په دې پوه شي. وی ابراهیم علیه السلام پلار ته وی داسې کار وکړه دا ماشوم کور ته بوځه او که اوس دې زه وامه یا جیل کې اچوم او یا سزا ورکوم یا وجنم نو خلک به چې ماشوم یې مړ کړه. زه کور یې ساته او نصیحت ورته کوه، که ټیک شو ښه پخه او که ټیک نه شو بیا به ورسره ګوره.
راوس کور ته، لیکن ابراهیم علیه السلام د خپل خبرې نه اورېدو. خلک به هم ورپسې راتلل، راځه زموږ نن میله ده، زموږ نن د خپلو خدایانو عبادت کوو. یو ځل یې د خولې نه دا ټکې ختلي وي ستاسو د خدایانو سره به زه ګورم، ښه ګورو به ورسره. د قوم به یې په کال کې یو ځل میله وه. ابراهیم علیه السلام ته قوم راغی وي راځه موږ سره میلې له لاړ شو، خو د عمر نه هم ډېر کم و. ابراهیم علیه السلام ورته وی چې زه جوړ نه یم، بیمار یم. د ظاهري بیماري نه یادول، سړي په دماغو چې بوجي دا د دې نه غټه بیماري بله نشته، او د هغه په دماغو دا ډېر لوی بوج و چې دا ټول قوم کافران دي او شرک او کفر کوي، دا ولې بېلاري دي. دی په ذهن یو ډېر لوی بوج وی زما طبیعت ټیک نه دی، زه بیمار یم. خو د قوم به یې دا عادت و چې دوی به کله میلې له د ښار نه بار وتل، بادشاه به هم ته، وزیران به هم تلل، مضبوطه میله به وه. نو دوی به دا چلو که چې دوی به یو لوی عبادت خانه و مرکزي د بت پرستۍ یو لوی اډه وه، ډېر بوتان و پکې شاهي محل کې دننه. نو هغوی به دا چلو که چې خوراکونه به یې راوړل او د هغه بوتانو مخکې به یې کېښودل، میوې به یې راوړی هغه به یې ورته کېښودی، او ټول قوم ښځې نر ماشومان واړه لوی ټول به میلې له لاړل. نو چې بیا به رالل نو دا به د بادشاه لوی دعوت و، هغه ټول خوراکونه به یې راوایستل، بادشاه به هم ناست و، خلک به هم ناست و، هغه به یې خوړل. دوی چې څنګه میلې له لاړل هغه خوراکونه یې راوړل او د هغه بوتانو د هغه خدایانو مخو ته یې کېښودل. ابراهیم علیه السلام ته برګې راواغېشته، هغې خو میلې له لاړه دلته موقع خالي وه، جرندې دروازې یې ماتې کړې او پرې ورغی. چې ورغې قرآن حکیم کې الله فرمایي اوس د هغه بوتانو مخې ته خوراکونه او میوې او څیزونه او سامانونه پراته دي. نو لاول خو ورته ودرېده، وی الا تاکلون، وی دا خوراک هم مخکې پروت دی، دا نه خورئ؟ بېخمو داسې ورته بټ بټ سترګې راوړلې دي او اړو ګوتې وله نه وروړی. او بیا قرآن حکیم کې الله وی شروع یې پې وکړه، د چا نه سر په تبر وهه او د چا نه لاس وهه او څوک په دې منځ وهه، ټول یې ټکوسه ترې کړل، ټوټې ټوټې یې کړل. خو هوښیار و قرآن حکیم کې الله وایي موږ په ماشوموالي کې پویه ورکړې وه. نو هغه تبرګي یې راواخېسته او چې کوم پکې غټ بوت و مشر، د هغه اوږې ته یې ویزان کړ او راووت دی. دی خو لاړ ښه په ارام کور کېناسته، او چې دی خو قوم د میلې نه راغی او په خوراکونو ورغی چې ویې کتل نو په ټولو غورو مرو او په پلیټونو کې ورته د خپلو خدایانو د بوتانو هډوکي پراته دي، ډکرې ورته پرتې دي. فوراً یې بادشاه له رپورټ ورکړه چې صاحب زمونږ خدایان خو ټول چا بېغمه کړي، خدایان والا ټول چا ټکوسه ترې کړي دي، ټوټې ټوټې پراته دي. بادشاه غوسه کې راغی، ښه دې کې خو د بادشاه تصویرونه وو، د هغه ډانچې په خپله مې د نومرو من فعل هذا بآلهتنا، دا چا کړي؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، یاره یو الک دی زمونږ دا خدایان په بدو یادوي، او خورپسې بدې ردې وایي، ابراهیم یې نوم دی، ممکن ده چې دا همغه کړی. نمرود ویره یې والی معلومات تی کو، ابراهیم علیه السلام یې راوست، چې راوست انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم زما خدایانو سره دا لوبې تا کړي دي، دا تا کړي دي. اوس ابراهیم علیه السلام که ورته وي چې او کړي مې دي خو جګړه جوړوي، که وي نه مې دي کړي دروغو کې راځي. ډېر مزیدار او خسته جواب ورکوي د هغې د چپ کولو دپاره. ورته بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، خدایم بې خو باسه ټوپک چې چا سړي مرګ هغه کوي، ما سره ته تش تور یم، تبرګې چې د کوم بوت په غاړه کې ویزان دی دا ده کړي دي، دا چېرته دا پلار یې غوسه شوی دی او دا بچي ټول دا ګیر کړي دی ووالي، تاسو خو نه وی بابا غوسه شوی دی او ته به یې ګوره په اوږه کې ویزان دی. چا سره چې وسله نو کار خو هغه کوي، لوبه ده کړې ده، وسله تبرګي د ده په اوږه ویزان دی. هغې یو بل ته وکتل چې خدایه دله اوس څه جواب ورکړو، یو ته ګوري بل ته ګوري. ابراهیم علیه السلام ته فاسألوهم ان کانوا ینطقون، تپوس ته وکړئ که نه دا خو ستاسو خدایان دي، ستاسو کارونه پوره کوي، نو معلومات ته وکړئ چې چا والی یې. هغې ورته وی دی خو خبرې نشي کولی، وی خدایم تباه که نو چې ځان د بل د غزار نه نشي بچ کولی، خبرې نشي کولی، غزار نشي چلولی، نو تاسو له به خیر د کمې درکړي.
بس بادشاہ حکم وکړي د جیل کې واچوي. دې موږ نه پرېږدو. ابراهیم علیه السلام ورته ما سره خو اول مناظره مقابله وکړه، بیا چې څه خوښوي کوو. وایي څه وی ستا څه سوچ چې وایي ستا خدای بل خدای شته وی او زما بل خدای وی څه کار کوي؟ وی هغه وجل کوي، الذي یحیی و یمیت، څوک وجني څوک مړه کول کوي. نمرود ورته وایي که دا کار ما وکړه نو بیا وی ته نه شې کولی دا کوي زه هم کولی شم. یو سړی یې راونیوه او مړ یې کړ. وی دا خو ګوره جمدی دی که نه، او دا دې ما مړ کړ. او یو بل سړی جیل کې د 500 کم پې ختلی و، هغه یې راواغېسته وي ځه ته مې برې کړه پرې مې ښودې. وی دا مړو ما پرېښود ژوند مې وله ورکړ. دا هم قمقل و. ځکه خدای پاک چې کوم مړ جمدی کوي نو هغه دا نه دی، خو جمدی دی پرېښود د جیل نه بهر نو مړی دی کوم ځای جمدی کوي. هغه چې سوځي نو خدای پاک یې واپس تا واچوي. خو خیر ابراهیم علیه السلام به سره نور بحث ونه کړ. دی ورته وویل ښه ما رب یو بل کار کولی شي، ته هغه کولی شي؟ وایي څه کوي؟ وایي زما رب چې دی د مشرق نه نور راخیجوي او په مغرب یې غورځوي. ځکه نه که ته خدای نو تیره دې طرف نه راوخیجوه، په دې بل طرف یې وغورځوه. فبهت الذي کفر والله لا یهدي القوم الکافرین. الله قرآن حکیم کې فرمایي بس دقه ځای چپ شو، دا کافر غلی شو. ځکه دا جواب خو سره ونه، دا خو یې ویلی نه شو چې ودرېږه د انور زه راخیجومه، دې بل طرف نه یې راخیجومه. بس غلی پاتې شو. بادشاہ پوه شو که دا ابراهیم علیه السلام اوس دله زه سزا ورنکم او دې پرېږدم، خو دا ټول خلک کیدي چې زما د خدای نه څه به انکار وکړي، د نورو خلکو عقیدې راته بل شان نه شي. نو اعلان یې وکړ، وی دې به سوځو جیل کې واچوئ او داسې سزا به دله ورکوم چې په مخ د ځمکه داسې سزا هېڅ چاته هم نه میلاو شوې. د ښار نه بار یې اور بل کړ او اعلان یې وکړ. بادشاه مخیار و، وی دا زه د دې ابراهیم نه د هغه خپلو خدایانو انتقام اخلم. نو د چا چې په دې بوتانو باندې ایمان دی، په دې خدایانو، هغې دې لاړ شي او ګېډي خشاکونه دې راوړي او دې غورځوي چې ابراهیم علیه السلام پې وسوځو. خلک به تلل او د برکت دپاره چې د خپلو خدایانو بدل اخلو، ګېډي ګېډي خشاکونه به یې راوړل. یو لوی میدان کې دومره خشاک جمع که چې په ګزونو نه چې ډېر لوی میدان یې د خشاک نه ډک کړ. او یو ورځ یې مقرر کړه، په هغې کې ابراهیم علیه السلام راوویسته او اور یې ورته ورکړ. هغې چې کومې غرغنډې وکړې دوی له چل نه ورته چې اوس ابراهیم علیه السلام پکې په کومه طریقه ورغورځو، ولې هغې ته څوک نږدې کېدی نه شو. ابراهیم علیه السلام خو داسې په خپله نه ورته، دی به ورغورځو، څنګه به پکې دی ورغورځو؟ ځکه ډېر لوی اور دی او د هغې غرغنډې داسې اسمان دی نیمې ته ډېر اوچت اوچتو پورې تلې. شیطان د انسان په شکل ولا راغی، هغه ورته چل وښو، یو ټال جوړ کړي او په هغه ټال د ابراهیم علیه السلام کېنوي او هغه ټال له جوټه ورکړي. نو چې دا ټال اوچت شي نو دا پړی پرې کوي، نو دې به سره د ټال نه د هغه جهنم د اور دې منځ ته ورغورځېږي. ټال یې وله جوړ کړه د لویو لرګو. ابراهیم علیه السلام یې پې کېنو او دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر ګورې 14 کاله دی. دې نه اندازه ولګوئ چې څومره د لږ عمر و چې د خپل قوم سره مقابله شروع کړې. ماشوم بچی دی که د 14 کالو په عمر کې خو یې بادشاه اور ته غورځوي. نو چې د څومره وخت نه به د نصیحت شروع کړی او دعوت به یې شروع کړي د خدای د یووالي او د کفر او د شرک مقابله. ځکه الله قرآن حکیم کې فرمایي لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، وی موږ ورته مخکې نه په ماشوموالي کې هدایت ورکړی چې دی په ټال کېنه او کله ټال اوچته او ټال نه اوچتېږي، هغې ټال راکاږي او ټال نه اوچتېږي. ابلیس وله راغی هم حقه په هغه شکل، لکه تا خو موږ سره ټال چلو خو دا ټال نه اوچتېږي. زور خلک ورکوي یا فرشتو کلک نیولی دی چې ونښود. ابلیس خو پوهېده، هغه وی داسې کار وکړی چې سرتورې ښځې راولئ چې سرونه یې ښکارئ او هغې دلته ودروئ چې هغې ګډا شروع کړي. نو دی به په خپله دا ټال به بیا چې دیکه ورکې روان به شي. ښځې یې راوستی چې جینکۍ یې راوستی او د هغې سرونه یې سرتور کړل، نو چې ټال له ګوتې یو ټال روان شو. دا ولې رونو دا د دین مسله ده چې کوم ځای کې پیغلې جینکۍ وي سرتور، هلته د رحمت فرشتې نه ټینګېږي، د رحم فرشتې قطعا هلته نه راځي. د خدای فرشتې لاړې شي کوم ځای چې تصویري، کوم ځای کې چې ګډا کېږي،
کم دی کې چې د ښځې سر توري هلته د رحم فرشتې ګورې بلکل د ښځې دپاره سر تور کول دا ډېره لویه ګناه ده. د ګناه نه ګورې ځان ساتئ، زنانه هم خپلې پوه کړئ چې سر هر وخت د زنانو پټي بلکل چې سر توري باز زنانه چې کور کې نارینه وي نو سر لا بیا هم پټی او چې نارینه نی نو بیا سر توري. ذره یو سړي خواص هم نشته نو ټیک ته خپل عقل خو دې خو چلو چې سړی نشته سر به مې سر توري، سړی خو نشته لیکن د رحمت فرشتې خو تختی کړه. نو که کور کې سړی وي او که نی یو خو د ضرورت په وخت کې سر ښکاره کولی، هغه د ضرورت بعضې وخت کې لکه زنانه مثلا غسل کوي یا بل څه وجه جامې دغه بدلی را بدلی جدا خبره ده، لیکن اسې به زنانه په کور کې سر تور سر بلکل نه ګرځي که نارینه په کور کې وي او که نارینه نی. ټال چې څنګه اوچت که او دې وخت کې چې دې ټال اوچت که اور کې پرېوځي نو فرشتو خدای ته چغې جوړې کړې چې یا الله په مخ د ځمکه د اسمان لاندې او ځمکې د پاسه صرف یو ابراهیم دی چې ستا نوم په سچ اخلي، ستا د توحید او د یووالي قایل دی، نو ټوله دنیا کافران او مشرکان. نو خدای که دا یو ابراهیم دا ماشوم دیم اور ته وغورځېږي تر قیامته پورې بیا ستا د نوم اخیستو والا ګورې خدای څوک پاتې نه شي. فرشتې هلته خدای ته په چغو شو، الله وی ما ته څه وایه؟ وی خدای امداد یې وکړه. وی تاسو یې کولی شئ؟ وی یا خدایه وی د تاسو ته اجازت تاسو امداد وکړئ، خو یاره الوته ووایه که ستاسو نه امداد غوښتنو بیا وله وکړئ چې دې په ټال کې نه اوچتۍ فرشتې راورسېد. وی ابراهیم مونږ د خدای فرشتي یو تاله راغلی، دا د باران فرشته ده، اوس حکم وکړه چې باران به دونه راولي چې ستا د پرېوتو نه مخکې به دا اور ټول ختم کړي. دا د باد او د سیلې او د زول فرشته ده، حکم وکړه اوس به زول راولي، دا ټول اور به د نمرود او د قوم په دې کورونو کې دله خور کو، ټول وطن به وسوځو. دا د غرونو فرشته ده، حکم وکړه چې غرونه راوالي په دې خلکو په دې اور د پاسه کېږي. ته چې کومه طریقه ده مونږ نه امداد غواړې مونږ سته امداد کولی شو، د خدای نه هم تپوس کړی دی. ابراهیم علیه السلام له خدای ډېره مضبوطه پویه او عقیده او سوچ ورکړی او ته څه وایي؟ وی زما رب الله دی او خدای زما نه خبردار دی او ما ویني، که خدای پاک مې امداد کوي په خپله اودي کی او که خدای به امداد نه کوي په سوځولو مې خوشحالي او مې دې سوځوي. بس خبره خلاصه شو. د خدای چې څه خوښه وي هغه د ما خوښه ده، که د ما سوځېدل د خدای خوښ وي زه په خپلو سوځېدو م خوشحاله یم، که د ما بچ کول د خدای خوښ وي نو بس بچ مې نه کړي. بایزید بستامي رحمت الله علیه یو ځای کې اوسېده، یو دریاب راغی او کلی غرق و بلکل، دومره اوبه زیاتې شوې چې په کلي راختې او یو لوی بند و، که هغه بند یې بس شلولې وې نو ټول کلی غرقېده. بایزید بستامي رحمت الله علیه خلک رالو وی صاحب دا کلی غرقېږي. وی لکه سم شی وی بس څوک اوس کلی غرقي که بند یو ټول کلی غرقېږي. بایزید بستامي رحمت الله علیه ورته وی خدای ته چغې ووهه، وی مونږ خدای ته ډېرې چغې ووالې کار نه کړي ته راپاس تم په دې کلي کې. وی ښه ماله سسکوره راوانه، سسکوره یې وله راوړه چې ورغې بند ته یې سسکوره ونیوله، بند کنول یې شروع کړل. قوم ورته وي د خدای بنده ته مونږ دې له راوسته، مونږ راوسته چې ته به خدای ته سوال وکړې دا دریاب به ختم شي، دا سیلاب به ختم شي، نو ته خو هغه شته بند راله نړی که دا دې نه خو سیلاب یا ګنټه پس راته نیمه ګنټه پس به راشي، غرقې هم ښه پوره. وی ګوره ما خو درته وایي چې ما مه په عذاب چې سسکوره ورته روان شو چې سم خوښه یې کوي. وی نه د خدای لپاره سوال وي ما خپل کار ته پرېږدې کلي به خدای نه غرقوي. وی دا ته چې را بند نه وی ګوره ما خدای ته دا سوال وکړ چې یا الله ستا څه خوښه زما همغه خوښه ده، ستا په رضا زما رضا ده، که ته دا کلي غرقې او ستا دا خوښی نو خدای زه ستا د خوښې په لار کې رکاوټ نه جوړېږم زه یم غرقوم. که ته دا کلي غرقې ته ګنټه پس غرقې ورېږه خدای پاکه زه دا بند درته وامه چې زر غرق شي، ستا رضا مې خدای رضا ده. نو چې دقه ټکې وي او بند یې دوه درې سسکورې راوغورځولې نو خدای پاک سره د مسلمان هغه یقین ګوري، هغه اوبه خدای په بل طرف واړولې کلي ته بچ شو. دقه رنګ ابراهیم علیه السلام وایي فرشتو ته وایي که د خدای دا رضی چې ما دې وسوځي نو زه په خپلو سوځېدلو سر کې خوشحاله، او که د خدای دا رضا نه او د خدای نیغ خوښه ما به خدای پاک بچ کړي. فرشتې ته دا چې لاړې بس تا لوچت شو نیغ ابراهیم علیه السلام د اور منځ کې پرېوت او جامې یې ته ایستلې وې چې کله یې ورغورځو.
ابراهیم علیہ السلام به دا ټکې وې په یو سیدې جړل په جړا شو چې کم وخت کې غورځو فرشتې ورته وي موږ نه امداد نه غواړی او جاړئ وی په دې نه جاړم چې زه به اور ته وغورځېږم د خدای د دین دپاره او د خدای د یووالي دپاره که زه اور ته غورځېږم او دې غورځېږم جاړم په دې چې زما بېعزتي دې ظالمانو وکړه او جامې رانه لرې کړه په دې خپله بېعزتۍ خفه یم چې کله دې اور ته ورغورځو قرآن حکیم کې الله وی خدای پاک اور ته حکم وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اے اوره په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه برد لیکن دومره یخم نه چې لکه د واورې غوندې یخ شي بیا به ابراهیم علیه السلام ته ضرر وسلاما سلام معتدل ته وایي یخ خو سلاما اعتدال والا معتدل چې ډېر یخ هم نه او ډېر ګرم هم دې پکې ور پرېوته او اوس د اور خو د اختیار خو الله سره دی چې خدای پاک ورته وي سوځول کوه کوي به چې خدای پاک ورته وي سوځول مه کوه نه به کوي جهنم کې فرشتې ګرځي جهنم کې مارانی لړمانان بی هغې به نه سوځي بوټي به پکې هغې به نه سوځي او کافران به سوځي مسلمانان به جهنم ته کوزېږي دې لپاره به کوزېږي چې کوم خپل یاران دوستان دي پکې هغه به پکې راګوري او رالټوي به پکې او د مټه به یې نیسي او جنت ته به یې سره بوځي مسلمان به جنت ته راځي او پکې به ګرځي هغې به نه سوځي د اور سوځول خو د خدای پاک په اختیار کې اور ته یې وغورځو حضرت جبریل علیه السلام ولا فورا یو کمیس راوړه د جنت نه د ریخمو کمیس او هغه ورته فورا اوس پړده او ابراهیم علیه السلام ته په غاړه کړه 40 ورځې ابراهیم علیه السلام په اور کې و او د دې خو دا خیال و چې 40 ورځې ختم شي نو دی به ایره ایره به پته به یې نه لګېدلې 40 ورځې لیکن رب العالمین ورته په هغه اور کې د خوراک او د څښاک انتظام وکړ خدای وله د اور په منځ کې چینه پیدا کړه د یخو اوبو د هغې نه به یې وبس کړې او د اور په منځ کې وله خدای پاک انارو یو بوټي زرغون کړ د هغې نه به یې انار را شکول او هغه به یې خوړه او بعض مفسرین لیکي چې رب العالمین ورته په دې ګوته کې د پیو انتظام هم وکړ دا ګوته به یې خپله روله او په هغې به یې خپل کار کېده اور لا بلیږي ګیر چاپېره او دې کې ته ابراهیم علیه السلام روت روغ سالم روت او بیا بادشاه له نیغ ورغی وی ګوره ما درته ونه وي چې د ما یو رب شته چې هغه زما حفاظت کوي ما ساتلی شي د دنیا حفاظت کوي بدبخته تا هغه خبره ونه منله دا د خدای پاک زما حفاظت وکړه دې نه پس نمرود پېښ شو چې دې ته خو زه هېڅ سزا نشم ورکولی او دې د خدای رښتونې برحق پیغمبر جوړېدو والا دی وی داسې کار وکړه ابراهیم موږ درته غږ نه کوو خو موږ سره یو جوړه وکړه وی څه جوړه وی وی ته مهرباني وکړه زما د وطن نه وځه ده زما د وطن نه بار ځه او چې ستا څوک ملګري هغه هم ځان سره بوځه خو موږ دلته په ارام پرېږده ابراهیم علیه السلام پلار له ورغی پلار هم ورته وی چې بچې خوښه دي نو زموږ د وطن نه ځه فتنه جوړېږي او بادشاه دې نه پرېږدي 2 کسان ورسره روان شو یو حضرت لوط علیه السلام دیر وارو د په ایمان راوړه او یو یې د تره لور و حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د تره لور یې مو دې باندې نکام تړلی و بیبي یې هم دا 2 کسان ورسره شو خو پلار ته آخر وخت کې بیا نصیحت کوي چې زه به تاله د خدای نه بخښنه غواړم او خدای په ما ډېر زیات مهربانه دی بخښنه به دله غواړم ډېره موده پورې والا بخښنه غوښته پته ورته نه وه چې کافر له بخښنه نه غواړي بیا چې کله خدای منې که وی باز دې نه پس به د خپل پلار له بخښنه نه غواړي قرآن حکیم کې الله فرمایي ما کان لنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مسلمان سړی یا پیغمبر به کافر له بخښنه نه غواړي او که ابراهیم علیه السلام غوښتنه بخښنه نو هغه د پوی نه په دې نو پوی چې ګنې کافر له بخښنه غوښتل منه دي د هغې نه مخکې بخښنه غوښتل حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي د ابراهیم علیه السلام دا پلار د آزر چې دی د باندې به خدای د جهنم حکم وکړي چې جهنم ته روان کړي ابراهیم علیه السلام به خدای ته په چغو شي چې یا الله ما خو تا نه یو دعا غوښتې وه تا قبوله کړې ده او هغه دعا دا وه چې لا تخزني یوم یبعثون د قیامت پر ورځ به ما نه رسوا کې دا دعا دې ما له قبوله کړې ده
او ایو خزي من خزي ابي، نن زما د پلار د رسوایی نه لوی رسوایی زما د پاره بله کم ده. زما پلار جهنم ته غورځېږي، دا زما بېعزتي ده کنه. او خدای تا خو زما دعا قبوله کړې وه چې تا به نه رسوا کوم، دا ما ولې رسوا کوې؟ زما پلار چې جهنم ته غورځېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې خدای پاک به د هغه پلار نه یو بد شکله حیوان جوړ کړي او په سوټو کې به لیت پیتی، د حیوان په شکل به بدل شي، سوټو کې او په ګندګۍ کې به لیت پیتی. ابراهیم علیہ السلام ته به الله وایي ته پلار ته وګوره، پلار دې کم دی چې داسې وګوري. د هغه پلار نه به یو بد شکله حیوان جوړ شوي. ابراهیم علیہ السلام به ترې زر رستو شي، کرکه به ترې وکړي او د ده مخکې به فرشتې د خپو نه ونیسي او جهنم ته به یې ورغورځوي. نفرت به ترې پیدا شي، بیا به د خدای په دربار کې د هغه د بخښنې سوال نه کوي. دا مثال دی وروڼو د هغه چا چې یو سړی دی مسلمان او پلار یې کافر دی، یا مور یې کافره ده، یا د چا زوی کافر دی، یا رور کافر دی، یا خور، خدای دې مساتي. نو د قیامت په ورځ باندې به خدای پاک د ده د هغه کافر پلار او مور رور خور نه نفرت پیدا کړي. دی به د خدای نه دا درخواست نه کوي چې خدای زما دا پلار وبخښي، زما دا مور وبخښي، خدای جهنم نه وباسي. دا به اړه لاړو راځي نه. بعضې وقت ښه خوراکي د خلکو ته نفرتي، ښه شي وي د خلکو د دنیا کې نفرتي. نو که پلار یا مور یا د قوم بل څوک په جهنم کې پراتی، د دې مسلمان جنتي په زړه کې به خدای پاک نفرت او کرکه پیدا کړي او سوال به هم نه کوي چې خدای ته وبخښي. بهر صورت ابراهیم علیه السلام سره د هغه خپلې ښځې حضرت سارې رضی الله عنها او د تره د زوی د لوط علیه السلام سره د عراق نه روان شو او کم خوا تلل؟ نیغ روان شو شام ته، کم ځای کې چې فلسطین دی او بیت المقدس دغه علاقې ته روان شو. په لاره ځان له څه تجارت او څه کاروبار هم روان کو، ګډه چیلی والا خدای پاک ورکړلی او د هغې حفاظت یې که ورو ورو په لاره روان یو ځای خیمه ښخه کړي، بیا ځي بل ځای خیمه ښخه کړي، بیا ځي بل ځای خیمه ښخه کړي. خدای پاک والا ګډه چیلی ګڼی کړو. په لاره ځي مصر ته راغلل. مصر کې یو بادشاه او ظالم بادشاه، هغه د زنانه او د دې ښځو شوقي و، ګنده سړی و، فطرتاً پلیت. هغې بادشاه چې په لاره به څوک تللی او چا سره به خور وه یا ښځه به وه یا لور به وه، هغه به یې ترې واغېشته. نو که د چا کمې ښځې خاوند به و نو خاوند به یې وله وجه، او که خاوند به نو نو بس رور او یا پلار به و نو اجینۍ به یې ترې واغېشت او دې تاسو په مخه ښه. ابراهیم علیه السلام ته لار کې چې وایي چې تا خو لاره ډېره سخته غلطه رانیولې ده. ویې ولې؟ مخکې یو ظالم بادشاه دی او هغه بادشاه د خلکو نه ښځه اخلي، لور اخلي. نو که دا ورته پته ولګي چې دا ستا ښځه ده نو تا به هم مړ کړي او دا به هم دنه والي. نو یې بیا نو یې بس په یو څیز بچ کېدی شي او هغه دا دی چې ته دا ووایه چې دا زما خور ده، نو دا خو به دنه والي، دا خو درته پرېږدي نه، خو ته به د مرګ نه بچ شي. دی په دې سوچ کې چې دی کې د بادشاه پولیس پرې رالل. ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې حضرت سارې رضی الله عنها ته وایي داسې کار دی ګیر خو شو، خو د خدای نه زه امداد غواړم، کوم خدای چې په اور کې زه بچ کړم هغه خدای به دلته کې ما د بېعزتۍ نه بچ کوي. خو ته یو مهرباني وکړه، که بادشاه درنه تپوس وکړه چې دا ابراهیم ستا څه دی، نو ته ورته دا مه وایه چې دا ما خاوند دی، ته ورته ووایه چې دا مې رور دی. او ګوره دلیل هم ورته وایي، وی مونږ ټول د آدم علیه السلام اولاد یو او مسلمانان یو. نو مسلمانان خپل منځ کې سره رونه خویندې دي که دا رښتونې دي؟ که یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې دا زما دیني خور ده مسلمانه، یا ښځه وایي چې دا زما مسلمان رور دی، خپل خاوند ته وایي، دې کې هېڅ هم نشته، د ګناه الفاظ نه دي. مونږ ټول رونه یو، دا رونه خویندې دي ټول مسلمانان، نسبي نه دي، خپل سکر او خور چې ورته وي هغه نه دي، لیکن ټول د آدم علیه السلام اولاد دی. هغې ویې ډېره ښه ده. دی بادشاه له بوتله، بادشاه یې تپوس وکړو ته چا سره را روان دی؟ وی زما یو ورور دی هغه سره. نو ابراهیم علیه السلام خو په دغه ټکي د مرګ نه بچ شو. بادشاه ورته نیت خراب کړ، چې نیت یې ورته خراب کړ، خدای پاک یې لاسونه اوچ کلس کړل. بلکې یو روایت کې راځي چې خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته دا منظر مخامخ ښه هم یا د پړک کې مې څه شک را نه شي. بادشاه دې ښځې ته وایي چې ته څوک یې؟ ما خو چې تا ته غلطه اراده وکړه خدای مې لاسونه وچ کړل، ته څوک یې؟ وی ګوره ته ما ته نشي را نږدې کېدلی. ولې؟ وی زما چې تا ته وایي چې مې رور دی، مې رور نه دی، هغه د خدای یو لوی پیغمبر دی او قصه یې ورته وکړه چې دومره د جلیل القدر پیغمبر دی، هېڅ قسمه ما ته ته را رسېدی هم نشي. د هغې عقیده مضبوطه شوه.
وی ښه نو د خدای نه سوال وکړه چې ما خدای جوړ کړي نو پرېږدم دی د خدای نه سوال وکړي خدای جوړی کړي چې جوړ شو حضرت ساره رضی الله عنها خوبصورته وه د زړه کې بیا ورته نارواونیت راغی بیا قصد وکړه بیا خدای په لاسونو اوچ کړه 3 ځله دا کار وشو اخره کې بادشاه ابراهیم علیه السلام راوغوښته پوه شو چې دا ښځه خو د یو لوی پیغمبر د پیغمبر بیبي ده او خاوند یې لوی سړی دی د ابراهیم علیه السلام یې ډېره لویه میلمستیا وکړه او معافي ترې وغوښتله او ډېر لوی اعزاز او اکرام یې ورکوي ما سره دلته پاتې شه او زه او یو روایت کې راځي چې دغې بادشاه په ابراهیم علیه السلام ایمان هم راوړه په ستا په لاس زه بیعت کوم او زه ایمان هم راوړم زما ټول قوم په ته ایمان راوړي ما سره پاتې شه ابراهیم علیه السلام وینا چې ما ته د خدای را طرف نه حکم شوی زه بیت المقدس شام ته روان او بیا دې بادشاه چې خپل نسب تعارف د نسب ورسره وکړو نو دا بادشاه هم د عراق نه راغلی د ابراهیم علیه السلام چې ته په لرو پوښتنو کې نسبي سړی معلوم شو خانداني سړی وخت نو دغې بادشاه به ابراهیم علیه السلام ځان سره ډېر عمر ایثار کړی دی په ایمان یې هم راوړی دی قوم یې ایمان راوړی دی او بیا یې ورته خپله لور حضرت هاجره رضی الله عنها په نکاح کړه وی دا به ستا خدمت کوي زما لور ده اخدمها هاجر او وی دا چې ته کوم خوا دي دا به در سره دي د ابراهیم علیه السلام ته بله بیبي میلاو شو را روان په لاره یو ځای کې ابراهیم علیه السلام د سبودي دپاره دیره شو خو اولاد یې د یوې بیبي ملا نشته چې سمودي دپاره دیره شو هغه قوم پې تنګ شو وی ستا ګړي دي او ستا چیلی دي او زمونږ فصلونه یې برباد کړل زمونږ د وطن نه وځه ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه د هغې د وادي السبع ورته وایي د هغې د علاقې نه ووت چې اوت خدای پاک په هغې خلکو اوبو چې کړی اوس ګوره د پیغمبر وجود دا په ځمکه د خدای رحمت دی د مکې مکرمې نه چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو د مکې مکرمې په خلکو داسې قات راغی چې سپلی به یې په اوبو کې اچولې او یشولې به یې هغه اوبه به یې څکلې د اونو پاڼې او د بوټو پاڼې به یې خوړلې دغه رنګ ابراهیم علیه السلام چې تېوت په دې خلکو باندې قات راغی په کویانو کې او په نیرونو کې اوبه وچې شوې دا د خدای د قهر وجه یې ګورې ښه نن زمونږ په دې وطن چې باران نه کېږي که نه او اوبه نشته دا د خدای قهر دی مونږ د ګناهونو نه خدای ته توبه نه وباسو ګنې زه راته ګرنټي در کوم که صرف دې مسلمانان چې دا کوم جومات کې تاسو ناست یې که د خپلې ګناه نه نن هم توبه وویستله او د خدای نه هم پسه چې سوال وکړو چې خدای باران وکړه یاره که نن هم ونه شو ته یاد وسات مونږ کو ګناه د خدای پاک دا د خدای پاک لا رحم دی چې باران نه کړي دیم رحم دی که د دې نه زیات یې در سره وکړه مونږ د خدای د جواب یو چرم یو دا یاد وساتئ پیغمبر په مخ د ځمکه د خدای رحمت او د پیغمبر نه پس د هغه نایبان په مخ د ځمکه د خدای رحمت دي د هغه وارثان او د پیغمبرانو وارثان نبی علیه السلام په خپله فرمایي چې زما علما چې دي دا د انبیاو د پیغمبرانو وارثان دي علما ورثة الانبیاء دي پیغمبر علیه السلام فرمایي هغوی به پیغمبرانو ته سپک کتل اوس خلک علماو ته سپک ګوري د پیغمبر وارث ته ته سپک ګورې او د رحم د خدای نه درخواست کې او سوال کې او د رحم امید کې توبه وباسئ خدای ته ممکن د خدای باران وکړي تر څو توبه نه وکړي باران نه کړي را به شي او به تښتي په تمه به دي کې او باران به ونه شي بهر صورت خبره مې دې پورې کوله او بوچې شوې ابراهیم علیه خوا بیا مو خیال ورمنډه یې کړه ابراهیم علیه السلام پس موږ نه غلطي وشوه او موږ معافي غواړو ابراهیم علیه السلام ورته چې پیغمبر یو ځل د قوم نه وشړلی شي که نه بیا هغه قوم له نه ځي یو څو ګډې چیلی یې ورکړی دی دا په خپلو کویانو تړی خدای پاک بوبه راولي هغه ګډې چیلی چې بوتلې او په خپلو کویانو په نهرونو وتړلې واپس ورته خدای پاک اوبه پیدا کړي سره د خپل واره لوط علیه السلام او د دواړو بیبیانو شام ته روان شو لوط علیه السلام ته په لاره یو بل قوم صدوم ته ما ورته مخکې قصه کړې وه هغې ته ولېږلی شو او ابراهیم علیه السلام سره دواړو بیبیانو دی لاړه او په شام کې دیره شو شام کې بیا د ابراهیم علیه السلام څه واقعات شوي دي اب انشاءالله آینده جمعه درته ووایم خو دې میاشت کې که قرباني ده که حج دی د دې اهم ارکان د حج دارنګې د عمرې دا د ابراهیم علیه السلام طریقې دي قربانیم د ابراهیم علیه السلام لویه طریقه ده بهر صورت رونو دې لسو شپو کې چې میاشت کله راوخېږي پته نه لګي اوس میاشت کله راخېږي ما ته معلومات نشته خو چې میاشت راوخېږي نو دا لس ورځې بلکې 9 ورځې عرفې پورې روژه نیول ډېر لوی فضیلت لري پوره دا 9 ورځې ډېر لوی ثواب لري
لکه څنګه چې د لیلة القدر د شپې عبادت ثواب لري، دقه رنګې د دې ورځو عبادت او په دې ورځو کې روژه نیول دا ډېر لوی ثواب لري. نو زمونږ دا سړي خو هم کوي، خو زنانه ډېرې همتناکې دي په دې کې. زنانه ته ووایه کومې زنانه چې روژې نیوي شي نو دا میاشت چې راوخېږي دا 9 ورځې تر عرفې پورې روژه دې ونیسي. او د دغه چې دی د قربانۍ متعلق څه مسائل دي هغه به انشاءالله العزیز دا باقي قصه او د هغې مسائل آینده جمعه کې به درته بیان کړم. او بالکل اعتکاف کله چا نه فاتح شوي وي نو رمضان کې بالکل د هغې قضا کولی شي، دا رمضان کې بالکل کولی شي. د پیغمبر علیه السلام جنازه وی چا کړې ده؟ د نبی علیه السلام جنازه داسې نه شوې لکه زمونږ په شان دی، ځای کم و 2-3 کسان به ورتلل او د نبی علیه السلام جنازه به یې کوله، چې 2-3 4 څونه په هغه ځای کې زیدي شو. ځکه پیغمبر د هغه ځای نه دا د نبي اسلام یو خصوصیت و چې هغه کم دی وفات شو ملته به پروت وي، د هغه ځای نه به یې اخوا کوی نه. نو په هغه کوټه کې دننه 2-3 4 کسان به ورتلل او جنازه به یې کوله. او داسې جنازه هم نه لکه زمونږ، هسې دعا تکبیرات به وي او دعاګانې به یې غوښتلې. دا د نبي علیه السلام جنازه وه. بهر صورت دعا وکړئ، ټول نه مخکې خدا دعا وکړئ، اول د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ. الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي، رب العالمین زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. خدای مونږ د اقرار کوو چې زمونږ واړه ګناهونه هم شته او لوی هم شته. خدای زمونږ پټ هم شته او ښکاره هم شته. خدای زمونږ واړه او لوی دواړه ګناهونه مونږ ته معاف کړي. خدای زمونږ اول او اخر دواړه ګناهونه مونږ ته معاف کړي. خدای زمونږ پټ او ښکاره او زمونږ واړه او لوی ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله مونږ د معافۍ درخواست کوو. خدای پاک دا باران چې کم بند نو د رحمت باران په مونږ نازل کړي. الله مونږ خو ډېر ګناهګار، یقینا مونږ دا خلم نشو خوځولی چې تا ته د باران درخواست وکړو، ځکه مونږ دونه ګناهګار یو. خو زمونږ د ګناه د وجې نه خدایه په دې اونو بوټو باران بند دی، او زمونږ د ګناه د وجې نه په دې ماشو په میږو او په دې حیواناتو باران بند دی. نو خدایه په دغه پاک مخلوق اونې بوټي او په دغه میږو باندې او په دې پرندو باندې او په دې حیواناتو خدای خپل باران وکړي او د هغې د برکت یې خدای په مونږ باندې وکړي. الله دا قحط سالي ده نو خدای ته ختمه کړي او خدای پاک عاجلا فوری د رحمت باران وکړي. الله چې څومره د ځمکې ته ضرورت دی هغه مره باران وکړي او خدای د رحم باران وکړي. الله د جمعې مبارکه ورځ ده او مونږ درنه دا درخواست کوو. هغه مسلمانان دا درخواست کوي خدای یقینا چې مونږ ډېر ګناهګار یو، خو یو څیز دی خدای چې په تا باندې ایمان دی الحمدلله، ستا په ښکلي رسول هم ایمان دی الحمدلله، ستا په ښکلي کتاب هم ایمان دی الحمدلله. خدای د دې د برکت نه په مونږ د رحم باران وکړي او خدای ښه برابر باران د رحم و کرم وکړي. دا ځمکه او دا پټي او دا بوټي خدای ټول لامده کړي. دعا کوي چې څوک مریضان دي خدای ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. زمونږ د دې جومات په ګاونډ کې یو زنانه ده، د هغې قوم ته خاندان ته څه تکلیف د دشمنۍ پېښ شوی دی رسېدلی دی، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې په روغه باندې بدل کړي او الله یې د هغه غم او د هغه مصیبت نه په خیر خلاص کړي او خدای ورته دغه مصیبتونه او دغه غمونه په خوشحالو باندې او په روغو باندې بدل کړي. بعضې ملګرو هم د دعا درخواست کړی دی، الله چې چا دعاګانې غوښتې دي خدای هغه دعاګانې هم تا ته معلومې دي یا خلک هم تا ته معلوم دی وله قبولې کړي. او زمونږ د دې کلي ډېر ملګري حج له تللي دي، مولانا فضل قادر مولوي صاحب شو او د هغه ملګري دي، یا زمونږ دلته کې نور ملګري دي خدمت له تللي دي، دغې دي د حاج فیض محمد حاجي صاحب دي او بچی دي، نور هم ډېر ملګري دي. څومره کسان چې تللي دي او رسېدلي دي خدای سره د قبول شوي حج یې واپس راوستلی کړي. او بعضې ملګري زمونږ نور هم روان دي، سبا یا بل ورځ دعا وکړئ چې خدای پاکه څومره ملګري حج له روان دي ته د قبول شوي عبادتونو سره واپس راوستلی کړي. او دا دعا مو وکړئ د خدای دربار تنګ نه دی، ګورې ښه د خدای دربار ډېر فراخه دی چې خدای مونږ هم د پاک کور د بیت الله د تلو توفیق راکړي او زمونږ هم د بیت الله حج او عمرې خدای نصیب وګرځولی کړي او که دا ناقص عبادتونه کوو نو خدای دا قبول کړي. الله چې چا باندې قرباني واجبه ده هغې نه د قربانۍ کولو توفیق ورکړي او که په چا واجبه نه د غریبانان دي نو خدای ته مالدار کړي هغې هم د قربانۍ کولو توفیق ورکړي. خدای مونږ له د هر قسم عبادت چې ته پې خوشحالېږې د هغې توفیق راکړي. رب العالمین چې څومره مجاهدین دي په مخ د ځمکه الله ته کامیاب کړي او زمونږ په دې وطن کې اسلامي نظام راوستلی کړي. د چا که اولاد دي نارینه اولاد
نو خدای ته ول نارینه اولاد ورکې او که د چا اولاد دي نو خدای ته ول اولاد ورکې رب العالمین زمونږ اتفاق او اتحاد نصیب کې چا د څه مشکلات غمونه تکالیف دي هغه ول خدای په خوشاله بدل کې اخر وخت په خلی دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول زمون د دکان پتا یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنٹر نشترآباد براستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115